ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د لوړو زده کړو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي چې د ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو حضوري زده کړې به د روان کب هوت میاشتې په 15 نیټه بېرته پیل شي. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریتونو په 2 پیښو کې د 4 ښځو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي او له 8 څخه تر 10 پورې نور تښتول شوي هم دي. د سیمې خلک پاکستاني استخباراتي ادارې په دې پیښو کې په لاس لرلو تورنوي، خو پاکستان بیا په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې پی ټي ایم پارلماني ګوند نه جوړیږي. هغه ویلي چې پی ټي ایم غیر پارلماني خوځښت دی او لکه څنګه چې هدف له پاکستاني ریاست څخه د پښتنو لپاره د حقوقو ترلاسه کول دي، نو د همدې هدف لپاره به پیل کړي مبارزې ته دوام ورکوي. او امریکا د بوینګ 978 ماډل الوتکې د هر اړخیز بیا کتنې امر کړی. دا ګام هغه مهال پورته شوی چې 13 ورځ د امریکا په کولورډا ایالت کې د همدې 978 ماډل لرونکي الوتکې انجن اور واخیست او بیړنۍ ناستې ته اړ شوه. جاپان بیا دا ماډل ټولې الوتکې تر بل امر پورې له کار څخه کښېنولې دي.